السلام علیکم ګران دوستانو څنګه یاست جوړه ست امید لرم چې روغ او جوړ شئ دوستانو موږ تاسو ته یو نوی ویډیو راوړی دا په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښیو څنګه کولی شئ د فیسبوک سټایلش آیډي جوړه کړئ نو موږ ته ډیرو ملګرو میسیج کړی چې موږ څنګه کولی شو سټایلش آیډي په خپل موبایل کې جوړ کړو یعنی موږ ډیر ویډیوګانې د سټایلش آیډي په باره کې جوړ کړې وي خو ډیرو ملګرو مې غوښتنه کړې وه چې یوه بله اسانه طریقه موږ ته راوړه چې په هغې سره موږ څنګه کولی شو یو سټایلش نوم یو آیډي ته انتخاب کړو یعنې یو سټایلش نیم آیډي جوړه کړو نو دوستانو راځئ زه تاسو ته ښیم لکه څنګه چې زه تاسو ته یو دانه ښیم دغه ما جوړه کړې زما خپل یو افیشل آیډي ده تاسو کتلی شئ دوستانو دغلته نو دغه شانتې واټس چې دي دا څنګه موږ انتخاب کوو د کوم ځای نه راوړو دلته زه تاسو ته یوه بله یوه هم ښیم دوستانو دا شان آیډي تاسو څنګه کولی شئ ډېره په اسانۍ سره دوستانو نو چېرته مه ځئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات درکوم ښه د ټول نه مخکې دوستانو چې دی اول به تاسو هغه ملګري چې کیبورډ سره یو زه تاسو ته یو ښکلی کیبورډ ښیم د موبایل لپاره چې تاسو پې کله لیکل کوئ دا یو داسې کیبورډ دی چې دا د ګوګل لخوا تیار شوی دی او په دې کې تاسو ته پښتو هر یوه ژبه چې ده یعنی هغه تاسو ته میلاویږي لکه څنګه چې زه تاسو ته ښیم په دې کیبورډ سره تاسو کولی شئ چې سټایلش آیډي جوړه کړئ او دا ډېره ښکلی کیبورډ دی که هغه نور کیبورډ یې در سره هغه ډیلیټ کړئ او دا تاسو د دې نوم دی کیبورډ دوستانو د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم د ویډیو نه لاندې د هغې ځای څخه هم ډاونلوډ کولی شئ دلته تاسو کتلی شئ نو دا به ډاونلوډ کړئ ما سره الریډي ډاونلوډ ته او بیا به چې دا اوپن کړئ چې کله مو اوپن کړه دوستانو لکه څنګه چې زه واپس ځو ښه نو دلته به تاسو یو څو انفرمیشن دی هغه به درنه اخلي هغه زه تاسو ته ښیم دوستانو لږ صبر ښه دوستانو لکه څنګه چې زه دا واپس کولاوم بیا به دلته تاسو نه دغلته سلیکټ میتود غواړي تاسو به دا انتخاب کړئ اول د ټول نه مخکې به ډن دغه به تاسو به سیټینګ ته ځئ انفرمیشن هغه به هر څه ورکوئ چې کله مو ورکړ نو چې کله ډن شو بیا به دې خوا پیج ته راځئ او په دې پیج کې به سلیکټ امپورټ او کیبورډ دغه یو کیبورډ آپشن به تاسو ته راشي دغه پاس ثانیه نو تاسو به دغه انتخاب کړئ چې کله یې انتخاب کړو دا به انتخاب شو بیا به تاسو دغه پاس لینګویج باندې کیکاږه دوستان دا تاسو کتلی شئ نو دلته لینګویج تاسو کوم لینګویج غواړئ چې هغه استعمال کړئ دغه لاندې شنه بټن کتلی شئ دوستانو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو کوم یوه ژبه غواړئ نو هغه دلته تاسو سلیکټ کولی شئ لکه څنګه چې زه لاندې راځم پښتو ته دغلته به لاندې پښتو تاسو ته میلاو شو او هغه تاسو سلیکټ کولی شئ نو ما سره الریډي دي دغلته انګلیش ته پښتو ده هندي ده جرمني ژبه ده او دغه شانې پاکستاني اردو ده او دغلته د بلغارۍ یعنې دا ژبې چې ده اوس مهال زه استعمالوم یعنې د ټچ چې کله زه یو څه لیکم نو دلته تاسو ډاونلوډ کړئ بیا چې کله ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو لاړ شئ فیسبوک ته لکه څنګه چې زه فیسبوک کولاوم دوستانو ها دوستانو نو یو اپلیکیشن دی دوستانو که غواړئ چې داسې یو آیډي جوړه کړئ لکه څنګه چې تاسو دا کتلی شئ دغه شانې ورډس غواړئ او که داسې غواړئ که دا لاندې غواړئ نو دا اسانه ده دا همدغه شانې د دې کیبورډ نه هم کولی شئ که غواړئ دغه شان د آیډي جوړه کړئ نو د دغې لپاره یو بل اپلیکیشن دی چې هغه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم لینک نو هغه اپلیکیشن هم زه تاسو ته ښیم چې هغه ما پخپله جوړ کړی د همدې لپاره چې تاسو په دې کې کولی شئ سټایلش نومونه چې دی دغه کې نو هغه اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم دوستانو تاسو راځئ ما سره نو دوستان دا کتلی شئ اف وی سټایلش نیمز نو د دې اپلیکیشن لینک به زه هم تاسو له په ډسکرپشن کې درکړم کولی شئ زموږ د ویب سایټ څخه هم ډاونلوډ کړئ او زموږ د ټلیګرام د چینل څخه هم ډاونلوډ کړئ نو د دې لینک به زه تاسو له په ډسکرپشن کې درکړم هغه ځای څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یا تاسو راتللی شئ زموږ ټلیګرام چینل دا په ټلیګرام کې هم تاسو دا د ټلیګرام چینل نه هم په ډېرې اسانۍ سره دا ډاونلوډ کولی شئ چې کله مو ډاونلوډ کړئ دا اوپن کړئ دوستانو دلته مې چې کله مو اوپن کړه دوستانو د ټول نه مخکې به دا د سټارټ بټن تاسو کتلی شئ نو تاسو به په دغه باندې کیکاږئ چې کله مو په دغه باندې کیکاږه دوستانو دلته تاسو کتلی شئ دلته ما تاسو له اګزامپل هم درکړی دی لکه څنګه چې دلته به تاسو د ټول نه مخکې هغه نوم ولیکئ چې کوم نوم تاسو غواړئ لکه څنګه چې زه خیال تنخوا یې خیال لټوال دغه شان لیکم بیا به دغلته کنورټ ټیکسټ چې کله کنورټ ټیکسټ مو ولیکه نو دلته به بیا ستاسو نوم راشي چې کله نوم راغی نو دلته به بیا تاسو دا کاپي کوئ لکه څنګه چې دا هر څه مو کړو بیا دغلته لاندې تاسو کتلی شئ دوستانو سټارټ بټن دی دغلته لاندې د ټول نه لاندې نو تاسو به په دغه باندې کیکاږه چې کله مو په دغه باندې کیکاږه تاسو به نیکسټ سکرین ته لاړ شئ چې کله نیکسټ سکرین ته لاړئ دوستانو نو دلته به لاندې راکوشئ دا یو ویب سایټ دی دوستانو په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ سټایلش نومونه جوړ کړئ ښه دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ دلته تاسو کتلی شئ نو دلته زه خپل نوم لیکم تاسو کوم نوم باندې آیډي جوړول غواړئ لکه څنګه چې زه لیکم خیال تنها نو دوستان تاسو وکړه بیا به دلته جنریټ دغه جنریټ بټن تاسو ته ښکاري
داس په دغه باندې کې چې کله په دغه باندې کې دوستانو نو دلته به تاسو ته راشي یو دغه ډیزاین دی یو دغه ډیزاین دی کوم یو ډیزاین تاسو خوښي هغه نوم تاسو انتخابولی شئ تاسو کاپي کولی شئ لکه څنګه چې دغه د پاس نوم چې دی زه دغه راخلم هغه ايډي نه چې وي هغه ما هم د دې اپلیکیشن نه دوستان جوړ کړی دغه لینک به تاسو دغه نوم به تاسو کاپي کړئ چې کله مو کاپي کړئ دوستان تاسو به لاړ شئ فیسبوک ته چې کله لاړئ دوستانو ها نو دلته به بیا دلته لاندې په کریټ نیو ايډي باندې کیکاږي او چې کله مو دغه باندې کیکاږي نیکسټ دغلته به هغه نوم دغه کوي دوستانو پیسټ کوي چې کوم نوم باندې دوستان تاسو کتل ته هلته ما خیال تنها نو دلته به صرف زه دا خیال پرېږدم دا تنخوا به دې وران کړم دا تنخوا به دې خوا سیټ ته لاست نیم کې ورکړم دوستان تاسو کتلی شئ نو تاسو وکړه دوستانو نو په دې طریقه باندې هم تاسو کولی شئ چې ايډي جوړ کړئ کو غواړئ چې د خپل کیبورډ نه نو ګوره کیبورډ کې هم تاسو ته یو داسې ورډس درکول کېږي چې هغه لږ سټایلش غوندې وي لکه څنګه چې زه دغه کې ایچ وای بیا دلته تاسو کتلی شئ وای هم سټایلش ده بیا دغلته ای تاسو کوم یوه ای غواړئ دا ای غواړئ دغه یو غواړئ یا دغلته پاس بله یوه هم ده چې دا هم ډېره ښکلې سټایلش ده خو زه غواړم چې دغه 2 پونټه د پاسه وي کې ایچ وای ای ال نو بیا ال چې ده هغه سټایلش نه دی بیا دې خوا صرف ته تنها زه چې انتخابوم بیا ایچ بیا ای او بیا ان دوستان تاسو کتلی شئ نو تاسو وکړه دوستان نو تاسو وکړه دوستانو نو په دې طریقه باندې هم تاسو کولی شئ چې سټایلش ايډي جوړه کړئ او په اپلیکیشن لیک به زه هم زه تاسو له په ډسکرپشن کې درکړم کولی شئ د هغې ځای څخه هم ډاونلوډ کړئ او که نه غواړئ که په ډېره اسانه طریقې سره غواړئ چې هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ زموږ ټلیګرام چینل ته راشئ په دې کې موږ تاسو ته ډېر اپلیکیشن اپلوډ کړي دلته تاسو کتلی شئ هغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې تاسو ته نه میلاویږي یا په پلی سټور کې تاسو ته په پیسو میلاویږي نو دلته به تاسو ته بلکل مفت میلاویږي نو تاسو کولی شئ چې راشئ نو دوستان دلته کتلی شئ دلته موږ یو نیم پوسټ هم کوو زموږ ټلیګرام چینل ته هم راتللی شئ په ټلیګرام تاسو را ډاونلوډ کړئ په ټلیګرام کې تاسو لیکئ پښتون افغان پی ای او د ټلیګرام لینک به هم زه تاسو له په ډسکرپشن کې درکړم نو هیله کوم چې ویډیو ستاسو خوښه شوي وي چې خوښ شوي خامخا لایک کړئ ویډیو چینل مو سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو موږ تاسو ته په څه ټاپک باندې راوړو تر بلې ویډیو پورې ولې الله مو سپارم خدای پامان